د پکتیکا ولایت د سعد بن ابي وقاص له معسکر څخه لسګونه تنه فارغ شول. سرتیري او مسؤلین وایي چې په هر حالت کې چمتو دي د خپلې خاورې او خلکو دفاع وکړي. دغه لسګونه سرتیري له 2 میاشتنۍ زده کړو وروسته د دې ولایت مرکز او بېلابېلو ولسوالیو په سرحدي سیمو کې به په دندو وګمارل شي. په اړه یې نور جزئیات له پکتیکا څخه د رحیم خان خوشحال په راپور کې. د افغانستان اسلامي امارت په راتلو سره پکتیکا کې د نظامي زده کړو لړۍ ګړندۍ شوې ده. د سعد بن ابي وقاص د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې لسګونو سرتیرو ته نظامي او عقیدتي زده کړې ورکړي چې په مټ به یې خپلې ورځنۍ دندې په ښه منظم او مسلکي ډول مخته یوسي. الحمدلله موږ دا معسکرات د دې لپاره تیار کړي دي، د هر وخت لپاره چمتو دي. پکتیکا کې چې انشاءالله هر کونج هر ولسوالۍ ته ضرورت پیدا شي زموږ فوجونه تیار دي او آماده دي. انشاءالله دا ملګري به انشاءالله موږ ورېځو د دې باره به انشاءالله موږ سرحداتو یو تر سرحداتونه به پیسات وکړو. د دې مرکز 2 تنه نور سرتیري وایي چې دوی په دې روزنیز مرکز کې په نظامي او عقیدتي زده کړو سربیرې له خلکو سره د ښه چلند په اړه بېلابېلې زده کړې ترلاسه کړي. هغوی په نورو ځوانانو هم غږ وکړ چې د افغانستان اسلامي امارت معسکراتو کې دي نظامي او عقیدتي زده کړې ترلاسه کړي او د خپل هیواد د دفاع او ساتنې لپاره دوی ورسره اوږه په اوږه کار وکړي. ټول عام ولس او مشرانو ته موږ دا درخواست ده چې دوی خپل ځوانان دغو جانو ته راولي او خپل نظامي زده کړې لپاره د خپل ځان وزود کړي. دا ډېر ښه خوندور کار ده او الحمدلله موږ چې راغلي یو بیخي ډېر زیات خوشحالۍ احساس کوو چې ما د نظامي زده کړې حاصلې کړي او ډېر زیات خوند هم پکې ده. د یادونې وړ دی چې دا دریم ځل دی په پکتیکا کې په لسګونو تنه سرتیري له بېلابېلو روزنیزو مرکزونو څخه له نظامي زده کړو وروسته فارغېږي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي.